د لوی خدای پاک په نامه نوم مې عبدالمصور دی، د پلار نوم مې محمد طاهر دی او په 10مه ټولګي کې زده کوونکی یم. مکتب سره ډېره علاقه لرم او غواړم چې په خپل درسو کې ډېر کوشش وکړم او زما د دیني مضمونو سره ډېره علاقه هم ده. راتلونکي کې غواړم چې زه یو ښه تجار شم او د خپلو خلکو خپل وطن لپاره ښه خدمت وکړم او غواړم چې هغې سطحې ته خپل ځان ورسوم. یو ایستاده شاګرد باید اول د ټایم پابند وي، د وخت پابند وي، باید ښه اخلاق ولري، د مشرانو خبرو ته غوږ ونیسي او همیشه مثلا مطالعه وکړي، خپل درسونو کې کوښښ وکړي. کوم مضمون کې چې هغه نه پوهېږي او یا رسیدګي نشي کولی، باید له ډېر استادان او له مشرانو نه پوښتنه وکړي. زه خپله ځان ته یو مهالویش ما ترتیب کړی ده او جوړ کړی مې ده او دا مهالویش دا ده چې زه همیشه اول خو لمونځ ضرور ده، بیا لمونځ نه بعد خپل درسونه مطالعه کوم او نوشته کوم او زه خپله هم په انګلیسي او کمپیوټر کې کورس ته هم ځم، خپل درسونه کوښښ هم کړم او بعد د هغې نه لږ زیاته تفریح هم ورسره کوم تر څو ذهن ارام ورسره وي. د علم چې ده هېڅ وخت پښیماني نه لري، هر څوک چې علم نه وایي هغه بیا ډېره پښیماني لري او په آینده کې هغه ته ډېر ضرر هم لري. په کور کې زما مور او پلار دواړه راته ډېر وایي چې درس ووایه، کوشش وکړه په کتابونو کې د مطالعه وکړه. د هغوی هیله مانه دا ده چې ته درس ووایې، په آینده کې ته یو شی جوړ شي، خپل وطن ته، خپل کور ته او خپلو خلکو ته خدمت وکړي. او زه کوشش کوم چې خپل اقتصاد پوهنځی ووایم تر څو کولی شم خپل مسلک کې یا تجارت کې یو ښه تجار یم. اخلاق چې ده د انسان استعزت او شخصیت معلوموي. ښه اخلاق د ټولو خوښېږي. ښه اخلاق باید موږ هر انسان ځان ته ښه اخلاق غوره کړي تر څو کولی شي چې خپل په مقصد ته ورسېږي، هدف ته ورسېږي او یو بااستعداده شاګرد ځان جوړ کړي. ټکنالوژي ډېره مهمه ده او په اوسني حالاتو کې او په اوسني وخت کې ټکنالوژي ډېر پیشرفت هم کړی ده او باید له دې شاید نور هم پیشرفت وکړي. او زما شاګردانو ته دا پیام ده چې په اوس وخت کې ټکنالوژي ته باید مطالعه وکړي، ټکنالوژي زده کړي او ټکنالوژي او بل دا چې څنګه انګلیسي هم ورسره وایي. انګلیسي چې ده د ټکنالوژي ژبه هم ده، ځکه په ټوله ټکنالوژي کې انګلیسي ده او باید هغه ژبه زده کړي تر څو وکولی شي خپل مشکلات یا خپل ضرورتونه په ټکنالوژي کې حل کړي. او بل دا چې باید شاګردان یو بل سره په سم کې چې دوه صنفیان وي هغوی یو بل سره باید کومک وکړي په دغه درس کې، پوهه کې او ټکنالوژي کې. په یوازې ځان یو شاګرد هېڅ شی نشي کولی او دوه شاګردان کولی چې یو بل سره کومک کړي او دا سبب وي چې د دواړه یو ځای ته، یو مقصد ته، یو هدف ته ورسېږي او یا لایق او ممتاز شاګرد هغه نه جوړ شي. په یو هدف ته رسېدل تلاش او کوښښ غواړي او زه کوښښ کوم او تلاش کوم تر څو هدف ته ورسېږم او خپله کورنۍ ناهیله نه کړم.